او زه د جنرال سیټ لپاره چې اوس دا کوم اپکمینګ لوکل ګورنمنټ الیکشن دی ان شاء الله دې کې د جنرال سیټ لپاره زه الیکشن کنټیسټ کوم. مونږ غواړم یو خدمت کوو خلکو له او مخکې مونږ کړی دی اوس به هم کوو ان شاء الله بیا به هم کوو. اوس کوم وخت را روان دی دا ډېر د کمپټیشن وخت دی دا ډېر د تیز وخت روان دی دې کې داسې خلکو له رامخکې کېدل پکار دي چې هغوی مخکې خبره کولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د بیټک ټي وي ډېره شکریا ادا کوم او مننې کوم چې ما لې دا مقرره کړه چې زه تاسو ته د بیټک ټي وي په شیشه باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړم. زما خوجي علي اصغر نوم دی د کډي کلي سره تعلق ساتم تاجو خیل مې محله ده او زه د جنرال سیټ لپاره چې اوس دا کوم اپکمینګ لوکل ګورنمنټ الیکشن دی ان شاء الله دې کې د جنرال سیټ لپاره زه الیکشن کنټیسټ کوم. دې باره کې خو به زه دا ووایم چې دا اوس وخت بدلیږي دا 21 سینچري ده او لوکل ګورنمنټ چې دی دا د هر ملک او د هر یو ډیموکریټک ملک چې د هغې یو هغه مین د ګراس روټ لیول چې کوم سیاست دی نو هغه دې کې راوچتېږي دې کې چې کوم سیاسي کارکنان یې هغوی مخکې راځي او مونږ غواړم یو خدمت کوو خلکو له او مخکې مونږ کړی دی اوس به هم کوو انشاءالله بیا به هم کوو. خو ما د الیکشن فیصله په دې باندې وکړه چې ما سوچ کو چې اوس کوم وخت را روان دی دا ډېر د کمپټیشن وخت دی دا ډېر د تیز وخت روان دی دې کې داسې خلکو له رامخکې کېدل پکار دي چې هغوی مخکې خبره کولی شي هغوی په څه خبره باندې پوهېږي. دا د ایجوکیټډ خلکو د دغه خلکو دور را روان دی او شاتنې چې کوم فرسوده نظام هغه ختمول غواړي نو انشاءالله که الله کامیابي راکړه نو انشاءالله ارادې خو زموږ ډېرې دي خو مین چې دلته کومې خلکو ته دا وړې وړې مسلې دي لکه د پټوار مسله شوه یا د هسپتال مسله شوه یا د تاڼې مسله شوه غریبان خلک دی او ځي دلته دی پټوار ته ځي هسپتالونو ته ځي تاڼو ته ځي څوک یې خبره هم نه اوري کار ولا جایز کار ولا هم څوک نه کوي نو په دې جذبه او په دې دغه باندې ما دا یو دغه کړی دی انشاءالله که موږ له خدای موقع راکړه دغه راکړه نو انشاءالله دلته به نه چا سره پټوار کې زیاتې کېږي نه به چا سره هسپتال کې زیاتې کېږي نه به چا سره تاڼه کې تحصیل کې به زیاتې کېږي نه به په بل ځای کې زیاتې کېږي ځکه چې د سرمایهدار سړي او د مخوري سړي د خو هر ځای کې کار کېږي خو د غریب سړي هېڅوک تپوس والا نشته دی نو انشاءالله موږ به د دوی د حق تپوس کوو او چې څه زموږ نه کېږي هغه به انشاءالله موږ خو دا میسج د کلي خلکو دپاره ورکوم چې انشاءالله زه په یو ډېره جذبه باندې او په ډېره جذبه باندې زه راوتی یم د دې خپل کلي د خپل د کلي خلکو د خدمت دپاره نو زه تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې انشاءالله په 19 دسمبر باندې به ټول زما ملګرتیا کوو زما نښه چې ده دا چارپای ده پښتو کې ورته موږ کټ ووو نو دا کټ په انشاءالله په 19 تاریخ باندې کامیاب وي او زه د ټولو نه دا هیله لرم چې ما به ټول ما سره به انشاءالله ټول ملګرتیا کوي زما چې د کلي کم ځوانان ملګري دي زما چې کم مشران دي نو ټولو نه دا زه هیله لرم چې انشاءالله ما به سپورټ کوي او زه ستاسو په ډاډ باندې ولاړ یم والسلام ډېره مهرباني.